ستړي مشئ وخت مو په خیر. نن چهارشنبه د وریه حمل شلم او د اپریل نهمه نیټه ده. له شمشاد نه د 7 بجو خبري ټولګي ته ښه راغلاست. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکي. سرپرست حکومت یې په اړه څه نه دي ویلي. ډونالډ ټرمپ یو وار بیا بګرام هوایي ډګر د امریکا ګټو لپاره ستراتیژیک بللی. Afghanistan disaster would have never happened. Most embarrassing moment in the history of our country. په افغانستان کې چې څه پېښ شول باید نه وای شي. دا زموږ په تاریخ کې یو شرموونکې پېښه وه چې رامنځته شوه. کابل یې د لاسوهنې دعوې ردوي. واشنګټن مني چې له افغانانو سره یې د خوړو سازمان له لارې خپلې مرستې ځنډولي. So it is inaccurate, as some have intimated, that USAID has defunded the World Food Program. د خپل هیواد د لومړیتوبونو پر بنسټ مو د خوړو نړیوال پروګرام سره ډېرې کمې مرستې بندي کړي دي. د بهرنیانو د باور خوندیتوب غوښتنې شوي. حکومت ویل له زنداني برټانوي جوړې د افغانستان تابعیت اړوند اسناد ترلاسه کړي. د هغو بهرني بندیانو متعلق باید دومره ووایم چې دوی برتانویان وو چې د جمهوریت ادارې په وخت کې دوی افغاني پاسپورټ او تذکره جوړ کړی وو. درېیمې امریکایي چینایي نسل ورسره یو ترجمان وو. او زلینسکي ادعا کړې چې په جګړه کې د روسیې په پلوی جنګېدونکي چینایي سرتیري نیولي. ډېر ښه راغلاست. اوس هم بشپړ خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا بګرام هوایي ډګر د خپلو ګټو لپاره مهم او ستراتیژیک یاد کړی. هغه د امریکا پر پخواني ولسمشر جو بایډن سختې نیوکې کړي چې واقع د ناسمې پالیسۍ له کبله یې دغه مهم مرکز له لاسه ووت. بلخوا د چارو څارونکي وایي امریکا بیا هڅه کوي چې د سیمه ییزو قدرتونو پر وړاندې یو مهم او ستراتیژیک ځایځایګی ځان ته پیدا کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا د بګرام هوایي ډګر پرېښودو له امله پر مخکیني ولسمشر جو بایډن سختې نیوکې وکړې او د نوموړي پالیسیو په ناکامه بللو سره یې ویلي چې یا د پالیسۍ د دې سبب شوي چې څو امریکا دغه لوی او مهم هوایي ډګر له لاسه ورکړي. د نوموړي په خبره امریکا باید د چین لپاره هم د بګرام هوایي ډګر له لاسه نه وای ورکړی. ټرمپ دا څرګندونې په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو د ملي کمیټې په ناسته کې کړي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو یادونه هم پکې وکړه. هغه دا پریکړه د امریکا په تاریخ کې یو له شرمه ډکیو شیبو څخه بللې ده. Afghanistan disaster would have never happened. Most embarrassing moment in the history of our country. په افغانستان کې چې څه پېښ شول باید نه وای شي. دا زموږ په تاریخ کې یو شرموونکې پېښه وه چې رامنځته شوه. خبره یوازې له افغانستانه پر وتلو نه ده بلکې هلته موږ ډېر څه له لاسه ورکړل. که زه وای نو د بګرام هوایي ډګر مې له لاسه نه ورکاوه ځکه هغه ډګر په نړۍ کې یو له لویو هوایي ډګرونو څخه دی او بل د بګرام هوایي ډګر له چین څخه یوازې 1 ساعت لرې واټن لري. تاسو اوس پوهیږئ چې هغه مهم پوځي ډګر د چین تر واک لاندې دی او دا ټول څه د احمق جو بایډن له لاسه وشول. ټرمپ همدارنګه زیاته کړې چې په خپله یې هم غوښتل چې له افغانستان څخه امریکایي ځواکونه وباسي خو په خبره یې د امریکا ګټو خوندیتوب لپاره یې ستراتیژیک پلانونه په پام کې نیولي وو. تېره ورځ اوازې غوږ په غوږ شوې چې ګواکې د بګرام په هوایي ډګر کې یو امریکایي الوتکې ناسته کړې خو دا څه د سرپرست حکومت لخوا په کلکو ټکو رد شول. د چارو څارونکي بیا وایي امریکا لا هم هڅه کوي چې د سیمه ییزو قدرتونو پر وړاندې یو مهم او ستراتیژیک ځایځایګی پیدا کړي. موږ د امریکې سره د روابطو جوړولو لپاره اړتیا لرو. امریکا اوس په نړۍ کې لومړی درجه هیواد دی. که چیرې د متوازن سیاست او بېپارې سیاست او اقتصادي محور پالیسي تعقیب کو په صورت کې شونې ده چې موږ د دوی سره هر نوع تمایلات ښکاره کړو او بالاخره د توافق په لرلو سره یوې نتیجې ته ورسېږو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تېرې فبرورۍ میاشتې په نیټه هم د بګرام هوایي ډګر د امریکا لپاره خورا ارزښتمن بللی و او ویلي و چې د افغانستان دغه ستراتیژیک اډه اوس مهال د چین په اختیار کې ده. د چارو یو شمېر څارونکي بیا وایي د بګرام هوایي ډګر له هر اړخه د امریکا لپاره مهم او د لویو سیاسي ګټو لپاره اساسي ټکی دی.
نمیخواهد که افغانستان را به حیث یک نقطه مشترک و بسیار استراتژیک در منطقه دارای اهمیت میباشد فراموش بکند. به این دلیل هم حاضر نیست که افغانستان را به میدان رقبای اصلی خود یعنی کشورهای روسیه و چین رها بکند. به همین دلیل از بحران‌های مختلف آقای دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا گاه به خاطر پسگیری میدان هوایی باگرام و گاه هم به خاطر برگشاندن سلاح‌ها و تجهیزات باقی مانده امریکا از افغانستان سخن می‌زنند که به این دلیل می‌توانند با فضای که در افغانستان حاکم است. بګرام هوایي اډه نږدې شپېته کاله مخکې د افغانستان د پخواني بادشاه محمد ظاهر شاه واکمنۍ کې جوړه شوې، خو ویل کېږي اوس دغه وخت په پرتله 5 برابره پراخه او د سیمې په کچه په عصري امکاناتو سمبال ده. د کابل ګاونډي پروان کې پرته بګرام هوایي اډه د افغانستان تر ټولو مجهزه هوایي اډه هم ګڼل کېږي چې پکې هر ډول الوتکې د کېناستو وړتیا لري. بلخو امریکا مني چې د لومړیتوبونو پر اساس د خوړو نړیوال پروګرام له لارې له افغانستان سره مرستې بندي کړي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا پریکړه د مرستو په بهیر کې د سرپرست حکومت د لاسوهنې له امله کړې ده، خو حکومت د بشري مرستو په بهیر کې د لاسوهنې ادعاوې ردوي او وایي چې یوازې د مرستندویه بنسټونو امنیت ساتي او اسانتیاوې ورته برابروي. وروسته له هغه چې د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان په شمول یو شمېر هیوادونو سره د ادارې له لارې د امریکا د مرستو بندېدو په اړه اندېښنه وښوده، ترې یوه ورځ وروسته امریکا تایید کړه چې د ملګرو ملتونو خوړو نړیوال پروګرام له لارې له افغانستان سره مرستې ځنډولې دي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي د مرستو لپاره د بسپنې ځنډولو پریکړه له دې امله شوې چې د نورو هیوادونو لومړیتوبونو په پام کې نیولو ترڅنګ د خوړو نړیوال پروګرام له لارې له عامو افغانانو سره د کیدونکو مرستو په بهیر کې د افغانستان سرپرست حکومت لاسوهنې کړې دي. د دې وزارت وایي ادعا کړې چې د امریکا د یادو مرستو له درکه شاوخوا $11 میلیون د افغانستان سرپرست حکومت لاس ته لوېدلې دي. So it is inaccurate, as some have intimated, that USAID has defunded the World Food Program. د خپل هیواد د لومړیتوبونو پر بنسټ مو د خوړو نړیوال پروګرام سره ډېرې کمې مرستې بندي کړي دي، خو په افغانستان او یمن کې له دې پروګرام سره د مرستو بندول د ترهګرۍ د اندېښنو له امله دي چې حوثیانو او طالبانو ترې ګټه اخیسته او دغه اقدام د ملګرو ملتونو په همکارۍ د مستندو پیښو او څېړنو له مخې شوي. د یمن په شمال کې حوثیانو د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې له لورې په کیدونکو مرستو کې مداخله کوله او موږ دغه مرستې بندي کړي او په ټول افغانستان کې مو هم د طالبانو د مداخلو کمولو لپاره د خوړو نړیوال پروګرام سره مرستې ځنډولې دي. خو د اقتصاد وزارت د امریکا د ادعاوې ردوي چې ګڼې د مرستو په بهیر کې د لاسوهنه کړې وي او په خبره حکومت د مرستندویانو د امنیت ساتنې ترڅنګ دوی ته یوازې د مرستو ویشلو لپاره لازم اسانتیاوی برابروي. امارت اسلامی هیچ نوع دخل و تصرف در کمک‌های بین‌المللی به خصوص کمک‌های بشردوستانه ندارد. ما هر نوع گزارش در ارتباط شدیداً و قویاً رد می‌کنیم. امارت اسلامی تلاش می‌کند که تسهیلات را برای کمک‌های بین‌المللی به مردم افغانستان فراهم بسازد. بلخوا د اقتصادي او سیاسي چارو کارپوهان وایي د امریکا له لوري د مرستو بندېدل به د اړمنو افغانانو پر وضعیت ناوړه اغېز وکړي او زیاتوي چې هیوادونه د افغانانو سره خپلې مرستې له سیاست سره نغوټه کوي. د خوړو سازمان نړیوال د خوړو سازمان که هغوی هم کومکونه په افغانستان کې بند کړي د یو څه مشکلاتو سره به مخ شو، خو ولې بیا هم اسلامي امارت په دې کې کار کوي، سکتور خصوصي هم کار کوي تر څو د خلکو لپاره کار زمینه برابر شي. و در این زمان که کشورهای بزرگ مانند امریکا کمک‌های خود به مردم افغانستان قطع می‌نمایند، این یک جفای دیگر به مردم افغانستان شمار می‌گیرد. دا په داسې حال کې ده چې د سې شنبې په ورځ د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ویلي چې پر افغانستان او یمن به پاتې مرستې هم بندي کړي. ډېری دغه مرستې چې د خوړو نړیوال پروګرام له لارې هم افغانانو ته رسول کیږي د لوږې زیاتوالي په اړه دغه بنسټ اندېښنې هم راپورته کړي دي. کورنیو چارو وزارت په بامیانو کې د برټانوي جوړې د نیولو لاملونه په ډاګه کړل. د دې وزارت مسؤلین وایي چې له نیول شوو کسانو د افغانستان د تابعیت اړوند اسناد ترلاسه شوي او څېړنې پیل کړي چې څنګه یې د تابعیت اسناد ترلاسه کړي. بلخوا د چارو شنونکي وایي حکومت د یادو برټانویانو قضیه داسې وڅېړي چې پر افغانستان د بهرنیو وګړو باور زیانمن نشي. په افغانستان کې د یوې برټانوي جوړې زنداني کېدو بحث یې وارې بیا د ځینو رسنیو د راپورونو برخه ګرځېدلې او کورنۍ یې مدعي ده چې له خیریه کارونو پرته یې په افغانستان کې نور څه فعالیت نه درلود.
9 کلن پیټر رینولډز او میرمنې 15 کلنه باربي د فبروري په 1 نیټه په بامیانو کې ونیول شول. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې یادې جوړې د افغانستان تذکره او پاسپورت لرل او اوس دا قضیه په دې موخه څېړل کیږي چې د ښځې او خاوند څنګه د افغانستان تابعیت ترلاسه کړی. د هغو بهرني بندیانو متعلق باید دومره ووایم چې دوی برتانویان وو چې د جمهوریت ادارې په وخت کې دوی افغاني پاسپورت او تذکره جوړ کړی وو. درېیمې امریکایي چینایي اصل ورسره یو ترجمان وو. دوی د ځینې ملاحظاتو په اساس نیول شوی وو. همدا اوس رسما محکمې ته سپارل شوی دی. انشاءالله چې دوی سره شرعي چلند کیږي. د یادې برتانوي جوړې په اړه وړاندې په راپورونو کې ویل شوي چې له شاوخوا 300 کلونو راهیسې په افغانستان کې میشت وو او د تعلیم ترڅنګ یې د سوداګرۍ په برخه کې د مشورو وړاندې کولو مؤسسه درلوده. د سارا په نوم یې یوې لور رسنیو ته ویلي چې په افغانستان کې د بندي مور او پلار روغتیایي وضعیت ښه نه دی او له همدې کبله یې په اړه اندېښمن دي. خو سرپرست حکومت هغه مهال ډاډ ورکړی و چې قضیه به یې په عادلانه توګه وڅېړل شي. شنونکي هم غوښتنه کوي چې د نیول شوو برتانویانو قضیه دې داسې وڅېړل شي څو پر افغانستان د بهرنیو وګړو باور زیانمن نه شي. داسې ځینې خلک په دې ګرځندویو باندې په دې سیلانیانو باندې د جاسوسانو تور پورې کوي یا د جاسوسي مسایلو په اړوند باندې د خلکو تګ راتګ زیات بولي. ماته ښکاري دا ښه ټکی نه ده. دا د افغانستان د دښمنانو تبلیغات دي. دا هغه تبلیغات دي چې غواړي دغه تګلاره له خنډ او ځنډ سره مخ کېدون په وروستیو کې په کابل پوهنتون کې د ګرځندوی پوهنځی رامنځته کړی په لیسانس کچه. د دوی سفرونه د دغه د سیاحت د ویزې تر چتر لاندې دا د قوانینو او د نړیوالو اصولو سره برابر دی. خو زه ویلی سم دا د دولتدارانو او مسؤلینو دنده ده چې د دغه اتباعو د سیاحتي شرایطو ته په درنښت او په احترام دوی ته د امنیت فضا، دوی ته د سفرونو فضا مساعده کی. د اقتصادي چارو شنونکي د سیل لپاره افغانستان ته د بهرنیو وګړو راتګ مهم بولي او زیاتوي چې دا کار د حکومت باور زیاتولو ترڅنګ د افغانستان اقتصاد لپاره هم مهم او حیاتي دی. د بهرنیو وګړو راتګ افغانستان ته که په هر بڼه او هر شکل باندې وي دا د افغانستان په اقتصاد باندې تاثیر لرلی شي، ځکه دوی هیواد ته بهرني اسعار راوړي او د هغوی پر مټ باندې دوی په داخل د هیواد کې توکي اخلي، د اوسېدو لپاره امکانات لټوي، د لیږد رالېږد لپاره د وسایلو څخه استفاده کوي او ترڅنګ د خدماتو څخه په مناسبو قیمتونو باندې د خپل ورځو د تېرولو لپاره امکانات لټوي. د راپورونو له مخې پیټر رینولډز او میرمن یې د بریتانیا په بات پوهنتون کې سره اشنا شوي وو او په 1900 کال کې په افغانستان کې واده وکړ. خو په افغانستان کې په مسلسله توګه د اوسېدو شاوخوا 18 کاله کېږي او واک ته د سرپرست حکومت له رسېدو سره هم په افغانستان کې پاتې شول. سرپرست حکومت وایي له نړیوالو بشري مرستندویه بنسټونو سره یوځای له پاکستانه جبري ایستل کیدونکو افغان کډوالو ته اسانتیاوې برابري. د ریاست الوزرا اداري مرستیال او د کډوالو چارو وزارت سرپرست له مرستندویانو په جلا جلا ناستو کې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو جبري لړۍ ته د چمتووالي پر لارو چارو خبرې کړي دي. په ورته مهال په پاکستان او خیبر پښتونخوا کې میشت افغان کډوال وایي اسلام آباد د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه کړې او هیڅ ډول اضافي مهلت یې په پام کې نه دی نیولی. حکومتي مسؤلین وایي چې د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي په مشرۍ د کډوالو ستونزو ته د رسېدنې عالي کمیسیون او اړوندو کمیټو له ګاونډي هیوادونو د راستل کېدونکو افغان کډوالو د ستونزو حل په موخه ځانګړې ناسته کړې. د دوی په خبره په دې ناسته کې حنفي د یاد کمیسیون اړوند کمیټو ته سپارښتنه کړې چې د راستنه شوو افغان کډوالو لپاره لازمې اسانتیاوې برابرې کړي. د کډوالو ستونزو ته د رسېدنې عالي کمیسیون غونډه د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزرا د اداري مرستیال محترم مولوي عبدالسلام حنفي صاحب په مشرۍ او د 12 ګونو کمیټو د رئیسانو او د یاد کمیسیون د ځینو اعضاو په ګډون ترسره شوه. دا غونډه د هغو کډوالو د ستونزو د حل په موخه چې په اجباري توګه له ګاونډیو هیوادونو څخه راایستل کېږي جوړه شوې وه. د یادې موضوع له هر اړخیزې ارزونې وروسته موظفو کمیټو ته دنده وسپارل شوه چې د خپلو کاري استقامتو په چوکاټ کې له راستنېدونکو کډوالو سره
مرسته وکړي او هغوی ته د غوره خدماتو او لازمو اسانتیاو برابرولو په برخه کې اقدامات وکړي. په ورته مهال د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت سرپرست مولوي عبدالکبیر د سره صلیب اسرې میاشتې او د کډوال نړیوال سازمان له مسؤلینو سره په کتنو کې د افغان کډوالو پر ستونزو او حل لارو خبرې کړي. کډوالو وزارت پر خپل ایکس پاڼه د یادو بنسټونو د مسؤلینو له قوله ویلي چې دغه بنسټونه د افغان کډوالو لپاره د خوړو او روغتیايي مرستو په برخه کې خپل همکارۍ ته دوام ورکوي. د افغانستان په پولو او کرښه کې اړوندو ادارو له راستنېدونکو سره د روغتیا، خوراکي توکو، څښاک اوبو، خیمو او نورو برخو کې مرستې کړي او د اغېزناکې همکارۍ لپاره له حکومتي ادارو سره په اړیکه کې دي. له پاکستانه په جبري توګه د افغان کډوال د راستنېدو دویمې څپې له پیلولو وروسته یو شمېر پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د روانې وري میاشتې له 15 تر 19 نیټې پورې شاوخوا 11371 افغانان په جبر او خپله خوښه ایستل شوي دي. د غلطمیش افغان کډوال وایي د پاکستان حکومت د ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوال د ایستلو جبري لړۍ په شدت سره جاري ساتلي او هیڅ افغان کډوال ته د مهلت لپاره اجازه نه ورکول کیږي. د دوی په خبره خیبر پښتونخوا او پاکستان کې د څه باندې 800,000 ای سی سی کارت لرونکو افغانان ژوند کوي. څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د پاکستان حکومت هغه افغان مهاجرینو ته چې سی سی کارت لرونکي دي او تعداد تقریبا 8.5 لکه ده او د پاکستان په مختلفو صوبو کې ولایتونو کې ژوند کوي. د پاکستان څخه د وتلو حکم صادر کړی، وزیر اعظم دا حکم کړی چې دوی به وځي. نو په کراچۍ کې، په لاهور کې، اسلام آباد، راولپنډۍ کې د افغان مهاجرینو د وتلو لړۍ هماغه شانتې پیل ده. د پاکستان حکومت څه نوی اعلان ورته نه دی کړی. ای سی سی کارتونو والا چې کوم دي هغه ویستل کیږي او په تورخم پوله باندې اړول کیږي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوال ته د روان زیږدیز کال د جون تر 13 مهلت ورکړی او له هغې وروسته یې د هغوی پر ویستلو هم ټینګار کړی دی. هم څو لنډ اقتصادي خبرونه. د کابل او تهران ترمنځ په اقتصادي برخه کې د شوې هوکړې د بشپړ تطبیق په موخه دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډې تخنیکي کمیټې تعقیبي غونډه کابل کې ترسره شوه. د غونډه کې د دوه اړخیزې سوداګرۍ پر زیاتوالي، ترانزیت برخه کې د شته ستونزو پر حل او اړینو اسانتیاو برابرولو، د افغانستان د کرنې سکتور د میکانیزه کولو برخه کې د ګډو همکاریو پر رامنځته کولو، د ترانسپورت برخه کې د شوو پریکړو پر تطبیق، د افغانستان د قانونو د پانګونې او ګمرکونو کې د لا زیاتو اسانتیاو پر چمتو کولو بحث شوی دی او د کابل او تهران ترمنځ په اقتصادي برخه کې شوې هوکړې پر تطبیق هم ټینګار شوی دی. افغانستان بانک سبا 20 میلیونه ډالر لیلاموي. دغه بانک د یوې خبرتیا په خپرولو سره ویلي چې د پنجشنبې په ورځ د داوطلبۍ له لارې 20 میلیونه امریکایي ډالر د لیلام په ډول پلوري. افغانستان بانک له سوداګریزو بانکونو او د صرافۍ او پولي خدمتونو له شرکتونو چې په شرایطو برابر وي غوښتي څو په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. په خبرتیا کې ټینګار شوی چې د داوطلبۍ ګټونکي اړ دي ترڅو خپل حسابونه د لیلام د ورځې تر پایه تصفیه کړي. پکتیا ولایت کې د 8 پراختیايي پروژو چارې پیل شوې. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي چې د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې د څه باندې 10 میلیونه افغانیو په لګښت د 8 پراختیايي پروژو چارې پیل شوې. دغه وزارت زیاته کړې چې په دې پروژو کې د کلیوالي سړکونو، اوبو لګولو، ساختمانونو او محافظوي دیوالونو جوړول شامل دي. یادونه ده چې یادو پروژو په پلي کېدلو سره لسګونه کسانو ته د کار زمینه برابره شوې او د کلي د خلکو د اوبو د کمښت ستونزه ورسره هواره شوې ده. په هرات کې د غالۍ اوبدلو لاسي صنعت د له منځه تلو له ګواښ سره مخ دی. غالۍ اوبدونکي وایي د صادراتو محدودیتونه د خلکو کمزوري اقتصاد د ماشیني غالیو زیاتوالي دغه لاسي صنعت کمرنګه کړی. بلخوا د هرات ځایي مسؤلین ډاډ ورکوي چې د غالیو سربیره د ټولو لاسي صنایعو د صنعتکارانو ملاتړ کوي. په هرات کې د لاسي غالیو دودیز صنعت چې د افغان لرغوني میراث یوه مهمه برخه ګڼل کیږي د ګڼو ستونزو له امله د ورکېدو له جدي ګواښ سره مخ دی. قالین اوبدونکي وایي د خامو موادو او تارونو د تولید لپاره د فابریکو نشتوالي، د ماشیني غالیو زیاتوالي او ټیټو بیو له امله یې بازار کې د لاسي غالیو ځای نیولی. خیلی قالین باف زیاد داشتم، حال بیشتر شاگردان تعطیل کردیم به خاطر که بازار نیه، کشش بازار هیچی اصلا بازار نیه. یعنی فعلا هم خیلی یعنی ما حدودا
100-120 پایگاه دستگاه داشتیم. دستگاه آخر به خل جمع کردیم. حدودا اگه 20 تا 15 تا حال داشته باشیم دیگه فعلا همونا رو هم جوابگویی کردن نمیتونیم. بازار قلینان شما با پشت سر مشاهده کنین که قلینا ما هم چنده نفتالو زدیم و پرتو کردیم. بافندگی اجی برای نخ به افغانستان اصلا صفر بیچ نخ نیه وجود نداره. کلا نخ از ایران میاریم. نخ هم که از ایران تولید میکنیم میاد 50% از اینا مواد 50% دیگه پشم. قلین افغانستان فعلا که ورشکسته، فعلا بازار نداره، به جان رخ نداره، به جان کسی پسند نمیکنه. صرف تنها مشکل بزرگی همین نخه که نخ نداره. همین حالا تار میاد از ایران پنبه به نام پنبه به ما میدن، اما کلا مواد 100% مواد. بلخوا د غالیو سوداګر هم د بازار د نشتون لامل اندیشنه لري. د دې برخې سوداګر هم یادو ستونزو اندیشمن کړي چې په خبره د بازار نشتوالي له امله غالۍ د نورو هیوادونو په نوم نړیوالو بازارونو ته صادریږي. قالین از بین برفته، سقوط کرده، خلاصه که اصلا هیچ خریداری نداره، هیچ تاجر به افغانستان نمیاد. همین مال ما میره پاکستان، پاکستان هم نام پاکستان میره به خارج. حالا پاکستان هم بوده مثلا ما با تماسم یک تیلر قالین بوده 70 لک کرای، حالا کده 190 لک. فعلا یک دانه قالین ماشینی میخره به 10,000 روپیه بین خانه خو هوار میکنه. وقتی که قالین ماشینی از داخل خانه خو بیرون میکنه یا پوسیده شده یا از بین رفته یا مثلا همون 10,000 روپیه میده به 2,000 روپیه میده به 2,000 روپیه و کسب قالین صنعت قالین خیلی از بین ببرده. بلخوا د هرات ځای مسؤلان بیا د لاسي صنایعو څخه د ملاتړ ډاډ ورکوي او سپارښتنه کوي چې اوسیدونکي دي د بهرنیو ماشیني توکو پر ځای دي د کورني هغو کار واخلي. ثبات اقتصادی و توسعه و انکشاف لازم هست که ما به تولیدات داخلی خود بیشتر توجه داشته باشیم و مردم شریف ما کوشش بکنن از تولیداتی که در شهرک صنعتی در کارخانجات داخلی تولید میشه استفاده بکنن تا سطح رشد اقتصادی ما سیر صعودی پیدا بکنه. د غالیو عبدالله لاسي صنعت چې افغانستان کې اوږده مخینه لري اوس یې هرات کې یوازې د ګوتو په شمېر کسان پاته دي چې دې برخه کې فعالیت کوي. آصف جهانی، شمشاد رادیو تلویزیون، هرات. د یو بل راپور له مخې په هرات کې د نورو کلونو په پرتله د سرطان ناروغۍ پیښې ډېرې شوي. د هرات حوزوي روغتون مسؤلین وایي په تیر یو کال کې د سرطان ناروغانو شمېر له 25 سلنې زیات شوی دی. بلخوا په سرطان اخته ناروغان په کور دننه په یادې ناروغۍ د اخته ناروغانو د درملنې لپاره د امکاناتو د برابرولو غوښتنه کوي. د چاپیریال ککړتیا، ناسمه تغذیه، د بدني فعالیت نشتوالی او د ګاز لرونکو مشروباتو زیات استعمال هغه عوامل دي چې د روغتیا پالانو په خبره په هرات کې سرطان ناروغۍ ډېرې کړي. د دغه ولایت حوزوي روغتون مسؤلان وایي په تیر 1403 لمریز کال کې څه باندې 800 تازه پیښې ثبت شوي چې د تیر په پرتله 25 سلنه زیاتوالی ښیي. بندش در بلع غذا دارن، در وقت غذا خوردن احساس درد به بندش میکنن. این شروعی برای سرطانهای میری و معده و ناحیه اتصال میری و معده است. این که بعد از خوردن غذا درد معدی شدید پیدا میکنن و با دواهای عادی خوب نمیشن و یا اینکه کدام لوکی مثلا کتله در وجود خود مشاهده میکنن. این هم علائم خطر است. در خانم‌ها تغییر عادت ماور به وجود میاد در سرطانهای الخلائی، مثلا کتله بزرگ در شکم خو احساس میکنن. خلک او ناروغان وی په کور دننه د امکاناتو نشتوالي له امله اړ دي چې د دې ناروغۍ د تشخیص او تداوی لپاره بهر ته لاړ شي، خو لګښتونه یې زیات دي چې دوی ورته وس نه لري. تو این مریضی خود ما تشخیص دادم پیش از آزمایش آنیزه. شب غذا میخوردیم گیر کرد. یکی که گفتم چه شوخی کردن، گفتن شما رو کی یاد کرد؟ یکی چی کمی لبس ودیم او شما. فردا صبحی هم که باز غذا خوردیم گیر کرد. سرزو برای مادر بچه ها گفتم که این مریضی ما، این گیر کردن مریضی ما با خود میفهمم که این مریضی ما از این مریضی های به قول ما شما سرطانه. مصرف زیاد میشه. پیره که من رفتم سالک 70,000 کابلا داشتم، اون مصرف شد. افغانی حساب نکردم که چند مصرف شد.
این به ایران که رفتم آمد تو 2 لک کالدار داشتم، هرونا مصرف شده، افغانی هم 20,000 داشتم. منم معلومات نگرفتم از افغانی ها که چند مصرف شده. منتها صدایی دیگه مصرف کداری میره دیگه. اگر 20 باشه و یک رای باشه که به مردم کمک باشه، ولی من خود ما همه داشتم، مسلمان ها هستی که خود نبودن نداشتن. دو درمون بشه و اینا انا دیگه لو گرفتیم اینا باید بی‌ترس دیگه کنم. یه جوری هسته که مردم خارج غریبه را دور امکانات باید بیشتر باشه. سعی میکنه که امکانات به اون صورت نیه. خب رسیدگی آدم لیلان صحبت کنه، رسیدگی بیره که باید بشه نمیشه. هرات کې د مسولانو په خبره د وینې، معدې، مرۍ او ښځو ترمنځ د سینې سرطان عام ډولونه دي چې د درملنې لپاره یې سلبستریس فوق تخصصي روغتون ته اړتیا ده. د عامې روغتیا وزارت سرپرست وایي د هیواد په 313 ولسوالیو کې به نوي روغتیایي مرکزونه جوړ کړي. نوموړي دغه څرګندونې پکتیا کې د یو روغتیایي مرکز په پرانیسته کې کړي چې د 315,000 امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی و. بلخوا د سیمې اوسیدونکي په روغتیایي مرکز کې د مسلکي ډاکټرانو دغه راز د درملو او ورته نورو امکاناتو د ډېرېدو غوښتنه کوي. روغتیا وزارت ویلي چې په هیواد کې د روغتیایي برخې د پیاوړتیا په موخه 313 نوي روغتیایي مرکزونه جوړوي. د دغه وزارت سرپرست پکتیا کې د یو روغتیایي مرکز د پرانیستي پر مهال ویلي چې نورو هیوادونو ته د ناروغانو د لیږد مخنیوي لپاره هڅه کوي چې یاده برخه پیاوړي او روغتیایي مرکزونه ډیر کړي. دغه ډیره لوی پیشرفت دی، ډیره لویه لاسته راوړنه ده چې موږ تقریبا د 313 ولسوالیو کې د ولسوالۍ د سطحي شفاخانې لپاره بودیجه لاسته کړې ده او هغې کې به چې تدارکاتي مراحل نهایي کېږي، نږدې وخت کې توی کېږي، بیا به هلته افتتاحي وګورو. د سیمه ییزو مسؤلانو د معلوماتو له مخې دغه روغتیایي مرکز چې تازه یې پرانیسته وشوه د 315,000 امریکایي ډالرو په لګښت رغول شوی چې د ټولو اسانتیاو په لرلو سره به د سیمې زرګونه اوسیدونکو روغتیایي ستونزې ورسره حل شي. دغه روغتیایي مرکز چې په 3500 متره مربع ځمکه کې جوړ شوی دی د اسلامي امارت د مشرانو په هڅو او د یونیسیار په مالی لګښت چې مجموعي مصارف یې 3,15,803 امریکایي ډالر باندې جوړ شوی دی چې یا تعمیر 4 مختلف اتاقونه لري. اخوا د همدې سیمې اوسیدونکي د یاد روغتیایي مرکز پر پرانیستي خوښ دي، خو په دې او نورو روغتیایي مرکزونو کې د مسلکي ډاکټرانو، درملو او امکاناتو د ډیرېدو غوښتنه کوي. اول خو موږ د دغه کلینیک جوړونو نه ډېر د اماراتو له خوا نه ډېر راځي او الله پاک د قایم دایم لري او په جمهوریت کې چې موږ وزارت ته لوړ یو ډېرې منډې ترنې موږ کړي، موږ ته یوه کوټخۍ هم نه ده جوړه شوې. په راتلونکي کې موږ هیله لرو چې موږ ته د دغه د پرسونل هغه زر تر زره وشي. غوښتنه یې کوو چې د پرسونل په برخه کې موږ سره کوښښ همکاري وشي او پرسونل زر تر زره راشي. خاص په دیوالو درول هم څه نه کېږي چې پرسونل نه وي. نو د امارات نه د یونیسیار نه موږ ډېر خوشحاله الحمدلله. په پکتیا کې د یونیسیار په مالی همکارۍ د یاد روغتون چارې داسې مهال ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي چې تازه د دغه ولایت په حوزوي روغتون کې د لومړي ځل لپاره په 5 برخو کې د تخصص پروګرام هم پیل شو. عیسی څرګند، شمشاد رادیو تلویزیون، پکتیا. جلال آباد ښاریان د ښاري پراختیا د نظم او ښار کې د شته ګڼې ګوڼې د کموالي په موخه له دې ښاره د اډو پر ایستلو ټینګار کوي. دوی وایي تورخم او د ننګرهار ختیځو ولسوالیو لپاره د ګمرک ریاست ته څیرمه ځمکه مشخص شوې خو اډه نه ده فعاله شوې چې له امله یې ښاري بېنظمي رامنځته شوې. مسؤلین بیا ډاډ ورکوي چې د اډو د لیږد کمیسیون خپل کارونه نهایي کړي او ژر به یې د ښاري نظم په موخه اقدام وکړي. په جلال آباد ښار کې د ښاري نظم د پراختیا او شته ګڼې ګوڼې د کمښت په موخه 2 لسیزې وړاندې د تورخم په ګډون د ننګرهار د ختیځو ولسوالیو اډو ته د دې ولایت ګمرک ته څیرمه سیمه مشخصه شوې خو لا هم ترې استفاده نه کیږي. د جلال آباد ښاریان وایي په ښار کې د ګڼې ګوڼې د کموالي او ښاري نظم د پراختیا لپاره د اړوندې ادارې دې برخې ته پاملرنه زیاته کړي. دغه اډه د ښار د ازدحام دپاره چې د هلته ازدحام نه وي همده دپاره جوړ شو
د تورخم د اډې په نوم باندې او ځنې د دغه سمت اډو دپاره جوړ شو چې د ازدحام د ښار نه راوځي او دغلته ځای په ځای شي او د دغه اصلا دا ده چې حکومتونه کوشش دا کوي چې دا ښار پراخه کړي ازدحام کم کړي خو متاسفانه او بدبختانه به همدونه وایي چې اوس ښار په تنګېدو کې دی دا رش به هم ختم سي او د خلکو به دغه هم باید د مشکلات عمل سي باید ډېر رش دی ښار کې اوس خلک ډېر مجبور دي تنګ راغلي دي خو اردو لاره بنده وي هغه دغلته اساسي شټاینونه جوړ دي دلته ښه اساسي جومات ده دلته ښه سهولتونه دي یو شمېر هټیوال چې تورخم اډې لپاره په ځانګړي شوي ځای کې پانګونه کړې وایي هغه مهال چې مسؤلینو دا ځای د تورخم د اډې لپاره مشخص کړ 2 میلیونونه افغانۍ پانګونه وکړه خو دغه ځای ته د اډو د نه انتقال له امله اوس تاواني دي تقریبا دلته په حدود د 1300 دکانونه دي په حدود د 18 سرایونه دي چې ټول خالی دی او سقوط دی دلته کله د ښاروالۍ د نهمې ناحیې مسؤلین راځي د صفایي پیسې غواړي چې په دې ځای کې کوم تر اوسه کار نه دي شوي هغه پیسې هم په دې خلکو بوج دی یقین په خدای وکړه چې دا دویم کال دی زه د دوکان د کرانه بقایه یم 3 کوره دا جګ شو د 15,000 یا 15,000 کورنۍ ټولې تباه او برباد کړي دي راشئ تاسې حالات د دې منطقې وګورئ که زه چېرته دروغ وایم ما ګریوانه وي تاسې لاسه لیکن هلته د یو کس دپاره د یو کس د پیدې دپاره د 1 لک روپیو دپاره د حکومت دلته تقریبا 1.4 لک روپۍ آمدن دغه ټول لاړل ما وینه مسؤلین هم د خلکو ستونزې مني خو ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به د تورخم اډې په ګډون د ننګرهار د ختیځو ولسوالیو اډې مشخص ځای ته ولېږدوي د ننګرهار کانال شرکت مسؤلین چې له ښاره د غواړو د ویستلو او مشخص ځای ته د لیږد برخه کې د کمیسیون مشري کوي د یادو اډو د لیږد ډاډ ورکوي دغه مشرانو د جلال آباد د تورخم اډې بېلابېلې برخې د نږدې نه ولیدلې ویې ارزولې دغلته د شته هټیوالو ستونزې په ګوته کې موخه د دغه لیدنې څخه د تورخم اډې د بیا فعالولو په اړه باندې لازم تصامیم او په ښار کې د ګڼه ګوڼې مخنیوی موټر لرونکو ښاریانو ته لازمې اسانتیا برابرول په ګوته شوي جلال آباد ښاریان نه یوازې د یادو اډو خپل مشخص شوي ځای ته پر لیږد ټینګار کوي بلکې له مسؤلو ادارو د ورته نورو اډو پر لیږد هم ټینګار کوي اوس هم د سیمې او نړۍ مهم خبرونه امریکا د چین په سوداګریزو توکو د څه باندې 100 سلنې تعرفې له وضع کولو خبر ورکړی دی د هیواد ولسمشر ډانلډ ټرمپ د چین له لوري غبرګون ته چې د امریکا له لوري اقتصادي جګړې په وړاندې به پرشان نشي د چین په سوداګریزو توکو د 104 سلنې تعرفې له وضع کولو خبر ورکړی دی له دې سره جوخت د سپینې ماڼۍ مسؤلین د ولسمشر ټرمپ له قوله ویلي چې واشنګټن هڅه کوي د آیفون جوړولو ټولې تولیدي څانګې له چین امریکا ته ولېږدوي له دې وړاندې امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ واک ته له رسېدو وروسته د نړۍ ټولو هیوادونو ترڅنګ پر چینایي سوداګریزو توکو هم تعرفه وضع کړه چې وروسته یې دغه تعرفه 50 او 104 سلنې ته ورسوله د ډومینیکو جمهوریت هیواد د یو نایټ کلب چت نړېدو له امله له 200 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې د دې هیواد په پلازمینه سینټو ډومینیکو کې د یو نایټ کلب چت نړېدو له امله 6 کسان مړه شوي او له 180 زیات نور ژوبل دي سیمه ییز امنیتي چارواکو چې د احتمالي مرګ ژوبلې د زیاتېدو خبرې ورکړې زیاته کړې چې سلګونه ژغورونکي تر خاورې لاندې شوو کسانو موندلو هڅې هم روانې دي چارواکو د پیښې د لامل څېړلو له پیلولو خبر ورکړی د راپور له مخې په یاد نایټ کلب کې پیښه داسې مهال رامنځته شوې چې څه باندې 500 کسانو چې سیاسي ورزشي او نورې مطرح څیرې هم وي پکې ګډون درلود ډومینیکو جمهوریت هیواد د کارابین سمندر سره نږدې پروت هیواد دی د اوکراین ولسمشر ادعا کړه چې د روسیې سره په جګړې کې چینایي پوځیان نیولي دي د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي او بهرنی چارو وزیر اندري سیبیها ادعا کړې چې اوکرایني ځواکونو د هیواد په دونیتسک ښار کې د روسیې سره د جګړې پر مهال 2 چینایي پوځیان نیولي دي د اوکراین بهرنی چارو وزیر په خپل ایکس باندې ویلي چې د نیول شوو چینایانو په اړه د دې هیواد سفیر اظهار کړی دی خو بیجینګ او مسکو یې په اړه لا تر اوسه خبرګون بیان نه دی ښودلی
او وروستی خبر دا چې پر غزې د اسرائیلي ځواکونو په تازه هوایي بریدونو کې نږدې 10 کسان شهیدان شوي دي. یو شمېر نړیوالو رسنیو راپور ورکړی چې پر غزې د اسرائیلي ځواکونو په تازه بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 26 فلسطینیان شهیدان شوي دي. له دې سره د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي چې اسرائیلي ځواکونو غزه د وژنې پر ډګر بدله کړې ده. په ورته مهال اسرائیلي ځواکونو د غزې په خان یونس ښارګوټي کې د خیریه مرستو په یو خوړنځي بمبار کړی او یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده. د دې ترڅنګ اسرائیلي ځواکونو د لبنان په بالبیک او بیکا سیمو کې هوایي بریدونه کړي چې د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. بل خوا د امریکا جنګي الوتکو د یمن په الحدید ښار کې په تازه هوایي بریدونو کې 6 کسان شهیدان کړي او شمېر نور ټپیان کړي دي. له تاسو ټولو لیدونکو او اوریدونکو خپل همکارانو په مننې ده. نن شپې خبرې ټولګه مو پر همدې ځای پای ته رسي. تر بیا ښه وخت.